یو بزرگو عبادت به کول تیار روټای به ورته راتله یو 3 ورځې په روټای بند شو امتحان چې روټای بند شو نو دا بزرگ لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړ چې وګم ا يهودي ولې یو سلور روټای ورکړي خو چې دا راوته دا يهودي سپه وغه ورپسې شو چې سپه ورپسې شو د ورته یو روټای واچول اسپی روټای او خړه بیا ورپسې غپل بلې واچول چا او خړه بیا غپل بلې واچول چا او خړه بیا غپل بلې واچول سلور والا روټای ور واچول بیا ورپسې سپی غپل نو دا بزرگ ورته وی کور دی وران شه چې وران دي شي خود مالک دې سلور روټای را کړی و سلور والا می درواچول نو اوس ولې را پسې غاپل اسپی ورته بزرګه کور ستا وران شه چې خدای روټای در کولا نو په کوټه کې ناشته دغه عبادت ته کول او چې امتحان د پاره یو 3 ورځې در باندې روټای بند شو نوراله د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوال زه د دې يهودي سپېما کالال شم د په دروازه کې نو روټای له د بل چا دروازې ته نظم او تراله د يهودي په دروازه کې د سوال نن موږ نه هغه بزرګان جوړ نن یو راغله واته وی چې د اوقاف وزیر راته یو کالو شو 50000 روپے اعلان کړو او تر اوسه ویل چاره نه کړی مال ډېر خو کډېړه کې مې چې خدای دې نور ورپسې بیخ بنیاد وباس دا اعلانونه خو دوی هر وخت کې ضیاء الحق لس کالو شو د اسلام اعلان نه کړی دې کنه دې لس کالو بلکې توبه استغفار زویم چې هغه دا داوا چې لا اسلام ووم نه چې ما درته اعلان کړ د خدای نه مخکې درته ویلي دی هغه یو خزوه غوای لنګش چې غوای لنګش وا بچی ټوپونه را ټوپونه والدا سه په کمرې کور چې په کمرې کور نو خاوند ورته چې خزې دی بچی خیال کوا ټوپونه موپونه وای مست خوند دی چرته دی کمر نه ونه ورځي هغه ول ډیره خدا میړې بهر لاړو چې راتلو هغه څخه د کمره غورځیدل او مړو خزي ورته سړیا څخه مرش ویلی وی کمر نه وغورځي ول نو مرداري ما چې درته ویلی چې خیال کوا ول سړیا د خدای کارو نو خدای راو غورځولو وی پلیتینو د خدای نه مخ کې ما درته ویلی چې د دې بچي خیال کوا ما خو د خدای نه مخ کې درته نو نن ستاسو ملک نظام داسې دی چې د خدای نه مخکې دوی اعلان کړو د اسلام اراغه نو ماړه کې وی چې ګرځا ورپسې دا اعلانونه خو آسان کړ دا لا څه کوي ایو وزیر خدای ورپسې ورکم کو زما زوی چرته نات ویلې په سکول کې سما زوی چې نات ویلې نو وزیر را پاسې دلې چې ډېر خنات وي او ما 100 روپے اعلان دتاو دا واته میاشتې وشو والله کې تر اوسه انم ور کړی زما زوی نو زوی می ما تاروخ یاد یې ما ته خو وزیر 10 روپے ورنګه بل ورځ مې ورته مې یاد وا بیا داغه کوروان شو ته 1000 روپے غواړي سکولونو لبراشي ماشومان له اعلانو کی 1500 انعام 1000 روپے انعام بیا ورپسې ګرځا مدرسو له ورشي اعلان بو کی 50000 مې درکړې امولا چې سیکریټ تورشي سیکریټ کې بیا چې کم ناشتي وای چې ورشه مولا صاحب څنګه راغله خیر خوده وای وزیر صاحب زمو مولا صاحب په جمعات کې کینه دربشي کنه زکه کار کوه دلته پیسې کم دی اوس فند نشتا فند د پاکستانو خزونه کېږي نو په فند به مولا لڅور هر پتو په دی ولګي ارز مې داو چې بنیادی مسله د سود متعلق چه دا 2% چې پتا لازم دی هغه دا چې د دې سلو نه به 2.5 روپے ورکړي او تا ته ملاو 105 شوي نو 105 کې تا نه 2% خو نه دی کټا خو د سود نه کټ نو حکومت چې 2% کمه جمع کړي عام د سود پیسې د تمامو پیسو بنیاد پلیت او مردار دی بنیاد او د مالک په ذمہ هم زکات پاتې ده زکه چې داغه د اصل مال نه کټوتی نه ده شوی
د غویرونه دي خو چې چوکا په سوک د چوکې په دې سوکا کې د ستن ټومبلي دا زمیدار چې قلبې کوي کنه دوی د چوکې په دې سوکا کې ستن ټومبلي نو رستونه چې غوی په وای نو غوی داسې خو نشي چې بیا پټې په بل اړای دوی له چاغه چوکا کې د ستن ټومبلي او رستونه په داسې وای بیا ټول پټو نشي خپل سړی توپ پکې نشي دا پته ولګوي دا حکومت د زکاتونو سیستم کې ماشينونه ورکړي چې دا خزل ورکړي دا تحقیق خوده مو کی کنه دا ذلیل حکومت چې تعالی ما ماشينونه درکړي کم قسم خزل دی ورکړي په دې پوهه کم قسم خزل دی ورکړي دا ستا ملک دی دا ستاسو ملک دی دا هغه چا ملک دی چې پرون ورته پټک ډګو سواره وي جوړې جو تم استقبال کولو ډېر خی الله د سي پیجندلی یې کړه چې قربان د دې خدای نشمنو داغه د فیصله په دې ځمکه ډېرې خوانناکي دا سیدا قوم پیجندل او ان شاء الله نور به بده ورته ګوري نور زمون خزه د سپو په دروازه چاو درولی خدای ودرو زمون بچی د دې ذلیلو په دروازو کې چاو درولی خدای ودرو مونږ د دوی په مخ کې چا ذلیل کړی خدای ذلیل کړی خدای ته پته و ګوره ماته وګورئ تاسو پوه شئ د دې داسې مثال لکه یو مولا له سړی راغی وې صاحب زمون کوی کې مګه پریوته ده مګه هغه ورته سلويخ بوکې ته وباس چې سلويخ بوکې وستې بیا مو بوبوي کوي بیا راغی استاد هم سلويخ بوکې وستې او ما سي بوي کوي یو سلويخ نورې وباس چې سلويخ ته نورې وستې بیا بوي کول بیا راغی چې جا خو مغه سي بوي کوي و یو سلويخ نورې وباسي چې شپک شلې بوکې وستې او کوه مغه سي بوي کوي ویلا لکه مګم تی وسته دا وینه جی مګه هم نه وسته کور دی وران چې مګه وباسه نو بیا سلويخ بوکې وباسه کوه به پاک شي اول خو ته مګه وباسه کا نو مګه پکې نو ته چې سلويخ بوکې تی وباسه پاکيږي نن ستاسو ملک دا مثال آیا او شی باندې چې د دین نامه کې دي تاسو ګورئ سورځي صلات کمیټي جوړه کړي بیا په دې مالو کې فوجیان به ګرځیدا او د صلات کمیټه د پاره به سبا سبلا به ورته ویغه ناظم صلاتان جوړ کړ د دبر راپورټ د علاقې راپورټ به ورکړي چې څومره خلک مونږ کې دا تاسو خبر دا نور څه پورا شو چې ناظم صلات ته خبره پاتې نو عزیزانو عرض میں داو چې د سود د زکات په پیسو کې زکات نه کی خالص مردارا او خالص مردارا چې پاک ول ورشي ام دیخو ګوري یو ثابته چاټای د دوبو ثابته چاټای او په ثابته چاټای او بو کې دومنه او بو پکې او یو ساس کې متیازي چې پکې واچي هغه چاټای نه بو بوس کې تاسو به اوس کې یو ساس کې وای او بو دومنه دی متیازي یو ساس کې دی ویس کا کنه او 10 په پیو کې جامې په پیوینځي نه ولی په دې متیازو ساس کې پکې پره التستا عقیده دادا چې دی یو ساس کې متیازو سره دا ثابته چاټای پلی تر دغه سي یو روپای چې د سود اغا اصل مال کې را غډه کې ټول مال پلی ټول مال مردار ننستا بینکونو نه پته ولګاو ما غلي پته کړی دا اگر چې دا بینکونو والا حل نه وای نن لوی بزرگان
لوی لوی بزرگان د دین مزگزار لوی لوی سجدے لگون کی داغی پیسے راشي یو ګورئ د چا 10 لکه د چا 20 لکه د چا 10 لکه په بینک کې هغه فکس ډیپازټ کې پرتی دي او داغه ماهانه چې کوم سود بینک ورکوي پاغه د ټول کور اخراجات چي دا اورېدو درته نه وای دا اورېدو خبرې نه کو زه د چشمدید خبرې کوم چشمدید تاسو خیال را لوی لوی بزرگان په دې عظیم قهر اخته مونږ پاتیو مونږ له خودمره مسله شریعت اسانه کړي و چې بھئی جمعات ته څوک څه شی راوړي نو تپوسه مکوه چې دا حلال دی او که مردار دی ځکه کدا تپوس تی شروع کو نو جمعات کې به دی وخت تیرول ګران شي مونږ له خودمره قدر جایز اوس مونږ ورپسې لږ تیز لاړو چې تیز لاړو دا مرداری مونږ هم خوړل شروع کړ او مونږ هم دغه مرداری اغستل شروع کړ نو تاسو وای چې وبم پلیتی او مړم کافری وبم پلیتی او مړم کافری او جنازه یو کی او غوث د زمانه دا مړې بخلې کیږي مړم کافر دی او دلم بولم په پلیتو بو او را دی واستو جنازې له پیرانی پیر سے باغې جنازه وکړه پیرانی پیر صاحب خډر لوی سړیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب تر دے او د پیغمبر ډیر خدمت کړو دړکه داوي چې اے الله دنیا کې خود په ما ایمان را نه وړو او قیامت کې به عزت تا شپارس کو الله ورته اے حبیبا په خپل ذات مې دې قسمی کته د په حق کې او یا کرته مانه بخنه غواړي نو به نه بخنه یو سړی مړ دی چې داغه خاتمه په ایمان و نشوه پیغمبر لحد تا ورکوشو لحد تا او خپل صادر واغستو پاغی په لحد کې وغړو د پیغمبر صادر قرآن راغی چې خبردار چې دینه پس د داسې سړی په قبر ته نه درېږي دا ما جهنم ته واستو پیغمبر په خپل صادر غوړول په دې خوش فهمه کې چرته مبتلا نشي چې د چا خاتمه په ایمان نه شي ا د پیغمبر په صادرم نه بخلې کی عزیزانو دا دعا کوي چې خدای زمون خاتمه په اسلام او د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت نصیب کا کله زنکدن په وخت کې د کیس بیلو دو بیا به تر سپریم کورټ پورې و نه غټي ختم شو نن دنیا په دې تیار کې پرته نو عزیزانو یو مصیبت نه ده چاغه با مونږ خلق جاړو یا مونږ خلق بیره سنبالو نو عرض میں داو چې زکات بنیادی شی داو چې ما تاسو ته عرض وکړو پاتې شو دا چې کم سړی باندې کیږي 22-2300 روپے زرګر نه تاسو کوي چې د 250 نیمو تولو سپینو زرو څومره قیمت کی غالبا 22-2300 روپے جوړي دومره در سره یو کال په تیر شي او اون لګي نو هغه نه پس بیا تسلو پس دونی میں زکات ورکړه اوس خدای د یو بل تپوس خلق ډیر دې میاش کی کوي
چې سړی سره 2300 روپۍ د کال په سر کې وي او د کال په ختمېدو کې هغه 2300 نه 23,000 جوړي نو دی به زکات د 2300 ورکوي او که د 23,000 به ورکوي نو دی به زکات د 23,000 ورکوي ځکه د کال په منځ کې چې نصاب سره څومره پیسې نورې رالې او د کال په ختمېدو کې چې بیا 23 لک هم جوړوي نو ته به زکات د 23 لک ورکوي په هغه منځ کې چې د نصاب سره کمې پیسې راځي په هغې حولان حول شرط نه دی کال پوره کېده پې ضروري نه دی ډېر خلکو دماغ کې دا دي چې 2300 روپۍ ما سره وي د کال په سر کې او شپږ اتم میاشتې پس ور سره 2 لکه نورې رالې نو زه به زکات د 2300 وباسمه ځکه چې دې باندې خو لا دې نورو باندې لا کال نه دی پوره نه کال اعلی شرط ته چې نصاب نه نصاب راغی او منځ تر منځ چې بیا څومره ور سره راځي نو د کال په ختمېدو بیا د ټولو ورکوي د ښځو کالی مالی دي کالی مالی د ښځو چې دي او دام د ښځو ښځې سره 2-3 روپۍ نغدم شته او 2-3 تولې کالیم شته خو چې نغد ور سره 2300 روپۍ وي نو که یو توله کالې وي هم به د دې زکات ورکوي هغه نغدو سره به حسابوي او د دې به هم ورکوي که نغد ښځې سره انم نه وه او کالې سره زر د 9 تولو نه کم نو بیا په ښځه زکات نشته او که 9 تولې پوره و یا زیات بیا به د دې زرو نه لکه ټوکړه خرڅوي او زکات به ترې ورکوي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې زکات یو اهمه فریضه ده دې ته ډېر احتیاط کوو پاتې شو دا چې د استعمال په څیزونو باندې زکات نشته په کور کې د لوښي دي د 10 لک روپو په هغې زکات نشته بسترې دي او کټونه دي او الماری دي او لوښي دي وغیره 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 په دې زکات نشته کورونه دي 200 کوره دي په کرای دي ورکړي دي د دې کورونو په قیمت کې زکات نشته دا غې نه آمدن دومره راغی چې هغې باندې کال واوړېدو هغې کې به بیا زکات لاری دي 14 14 شل 13 او لاری چلیږي او تاله کرای راځي د لارو په اصلي قیمت چې 2-3 لاک روپۍ دی په هغې کې زکات نشته دلته یو ملا او چا تپوس وکړو چې په سایکل کې زکات شته ولې نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي سر نو عزیزانو دا اوس داسې خبرې دي چې مصیبت ته د هر ملا نه تپوس کول هر ملا هم د دې قابل نه چې ته تپوس او نه هر ملا له دا ورځي ویل چې استاد جي په دې سایکل کې زکات شته ولې نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي سر 100 کا پاوی جاس کې ګرځي او ځان لدی اغستی چې 3-4 کروڑ روپۍ یا 7-8 کروڑ روپۍ د هغې قیمت دی په هغې کې هم زکات نشته چې ځان لدی ساتل ما په خبرو پوهېږي یو دا چې ته د جازونو تجارت کې جاز هلې د تجارت دپاره نو بیا که 800 کروڑه باندې د جاز اغستی او د خرڅولو دپاره په نیت یې اغستی نو دې کې به هم زکات ورکړي لاری هلې او خرڅې چیسز علی او خرڅه موټر علی او خرڅه تجارت د پاره بیا پکې زکات شته ما په خبرو پوهیږئ اما استعمال لدی اغستی او داغه حاصلات خوري بیا پکې زمکه دیدا 10,000 جیره بزمکه دیدا 10,000 کلس لک جیره بزمکه دی وی اوم داغه په اصلي قیمت کې زکات نشته نه پکې وشر اما دا غزمکه نه حاصلات راوته نو هغه کې بیا وشر یو وشر دی او یو عزیزانو بل څه شی دی ناراضي سمې لارې ده
عزیزانو ما ته وګورئ، یو د لل مزمکی دي او یو د اویز مکه ده چې په ټوبېلو بوږي، هغې کې بیا فرق. د لل مزمکی چونکې بې مشقته فصل کړی وي، مؤونت یې کمی، نو هغې کې به عشر ورکړي، لسمه دړی. اما چې کومو باندې ته آبیانه ورکې یا غویان پې ګرځې ارټ مرټ کیسې میسې وي، هغې کې بیا نصف عشر 2 سېره به من پسې ورکړي، ځکه چې هلته پې خرچ نور زیات راځي. نو د ځمکې حاصلاتو باندې به گویا کې عشر او خراج او دا کیسې میسې کې، اما د هغې د ذات په قیمت کې زکات نشته. نو عزیزانو دې وجه نه دا ټول څیزونه صفا او واضح. الله دې کربونه رحمتونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قبر وورئ. داسې خبره نشته چې هغه صفا کړې نه ده. ار یو مذهب کې بچ روان نو چرته به انخلي. واحد مذهب حنفی دی چې روان نو روان به پلار کې به اس خندو خار درته نه راځي. اس داغه د عقل او د قیاس دلایل چې واوري عقل به حیران. یو قیاسی مسله ده، سلور کسناستی او مار پیرا په دې سړی ور ټوپ کړي دې ځان نه غرزولې په دې ور ټوپ کړي، د ځان نه غرزولې په دې ور ټوپ کړي، د ځان نه غرزولې په دې سلورمه ور ټوپ کړي، سلورمه او خړو مړ. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو. نو د بادشاہ قاضي چې خو د بادشاہ خلې ته بګوري، لکه زمونږ د ملک دا د بادشاہ مليان چې دي د ضیاء الحق صاحب، دا خو د ضیاء الحق خلې ته وي. نن اخبار کې لیکلیو چې که 27 رمضان پورې اسلام نافذ نشونو دا ملک به ټول ټیپر شي. مال 27 رمضان اوس سن 1987 شروع دی. سن 1987 کې 27 رمضان راځي چې سن 1,87,000 او 27 رمضان پکې راشي، ضیاء الحق په دې ملک اسلام راځي. 1,27,000 او بیا پکې 27 رمضان راشي. یو مولا ماته مالک بیا به تاسو څه کوئ دا اسلام کدي سړی را نه وستو ول مړه وخله ټیلا ورکو 27 رمضان به بیا مونږ بل څه اعلان وکړو چې لک اخوا دی خو اسمبلی په ناسته ده، ځکه چې اسمبلی د دوی چې دا غدا سه شه ده لکه د کمی چرګي چې د سینې اډو کې ماتي اغه لاندې چاګای کېدی نو بچی نه وباسي. دا تجربه تاسو نشته. هغه چرګا په یوشتم شپه بچی وباسي چې د کمی چرګي د سینې اډو کې ثابت وي، ځکه چې په دې سینې باندې د اګول اداسه رګړ ور کوي او چې د سینې اډو کې ماتي سینې په مګي التا اګول رګړ نه ملاويږي، اې کې بچي نه جوړيږي. نو عزیزانو په دې پاکستان د سکړه کچر غناسته ده چې داغه د سینې اډو کې نشتا. نو هغه کې به یو شلکه کال تیر شي خو بچي به تی ونه ګوري. تاسو پوه شئ په خبره دا سي مونږه خوشاله وو پوه شئ چې اسلام دی او دین دی او مذهب دی او که خیری او پاسو فکر مکوي دغه سی بسبب بمونه به یو دماکی به مونږ به پکې الوز. اوس خو په مليانو مشورو شو په لاهور کې مړکړه. اوس په ایمان درته چې زه په لار زمم یری خدا میراب کې نن دی الک تمویلی لګې دی شیلان دی ګورا اوس څکه منځ به پرې دی څه چل بکې کدوی ته وای چې نه نه جی تاسو کته بل ورس 200 په پاړه چنار کې کباب شو د قوم بچي
او خزی لس پلاور کې کباب شو لوی لوی علما او په دغه ورځ تاسو اخبار کې وکړه زمونږ صدر صاحب په پنډای کې بڑے کھانے کې شریک بڑے کھانے کې لوی خوراک د پکېو په ټي وي دی دنیا ته خودو دا د راغه وردی چولې دا کله یو سره لاس ملو کیو خلای نه راټولیږي صاحب خلای سیم چنګا دا خو راټولیږي اومنا او لګیا دا بڑے کھانے خوري او پلاور او وانا او پاړه چنار او میران شاه په دې کې د قوم بچی تبا کی دا ستا ملک او دوی تکوي وای نه خدای په خیر کې بالکل فکر مکوي جهاد کې خو تکلیفونه یې کړي نو تم راشه کنه لک پدیم د تری منګل دی ورړو ما خیر ته لوی مسلمان په کار دی چې ته د ټولو نمخ کې په غزا کې شریک راشه عزیزانو خدای دې امان راکړي ملک دومره بدامنی چې داغه انتها تو اوس وای چې یو سړی په کور کې خزي شاید چې تاسو زنانه بمداسي چې ورچنګ ناری کې او سکران نوزي خیر غواړي ماشوم ته وای بچیا وی ګوره پاډې وډای کې سیخي نه خزي په دې قهر په کورونو کې اخته دکان ته سکران نوزي الکه لاندې باندې ګوري پیړای کرکه داستا ملک دا وجه صدا وجدادا چې دې قوم اسلام ته سپک کتلی او دین ته سپک کتلی نو خدای دوی ته سپکو کړه چې دوی ته سپکو کتنو د دوی نه هغه اطمینان او سکون ایمانی چې ده آیت نه ختم آیت وست په محل کې بناستی یریږي با کور کې بناستی یریږي با د کلونو سٹاک بدر سره پروتي وای به وګه ما دلوګه مرشم ازاقها الله لباس الجوع والخوف د یره او د لوګي لباس الله نن پاکستان ته ورغسته دي یره مګورا ټول ملک په قهر عظیم اخته دي او لوګه مګ واخر دعوانا ان الحمدلله زکات عزیزان النفس لغت کې پاکوالی توای په زکات باندې هم زکات نوم دې د پاره یې خوښ شوی دی چې په دې سره تطهیر د مالوش زکات وستو سره مال چې کم دې هغه پاک د دې وجه نه گویا کې دې ته زکات د دې داسې مثال ده لکه رمضان په عربي کې سوزولو ته وایي د روزې په میاشت باندې الله رمضان نامه دې د پاره یې خدا چې د یولس میاشتو شوی ګناهونه الله د رمضان په برکت باندې سړی ته معاف کړي نو دغه سي زکات ته هم زکات زکوایي چې د دې وستو سره مال کې کسلک ډېر کمې زیاتې راغلي نو الله تعالی هغه ورته معاف کی او دا مال په پاک کی دا خبره به بیا ما نه رشي 13 جمعه باندې کتا استیادی ما د زکات باس کړي نو یو سړی ما نه تپوسو کو چې دا حکومت چې کم زکات ور کوي نو دا هم گویا کہ زکات ته نو چې دا یو وستو خدا تیر شوی مالونه به د بانکونو په پاک شي کنه نو تاسو ولې گویا کې بیا ورته وایي چې دا د سود د زکات پیسې نو ما ورته وایي چې بچیا ته په خبره پوي نه کدا پختنه دې د ځان پویولو د پاره کړي خو بیا دې پویو ما کدا شیطانت نه دې کړي نو زخ خپل کار کوا ما تنگوا ما هغه نه ځان پویوم والله که مې شیطانت مطلب ما ورته وی چې د موجوده حکومت زکات داسې شی
چې تا سره روپۍ دی 1 لک او د 1 لک روپو کې تا تجارت کړي دکاندار ملازم سوداګر وغیرہ وغیرہ اوس بعضی وخت کې په تجارت کې دا سنخته چې منځ در نه پاغا کار پورې قضا شوه او هغه منځ دی بیا قضا را ګرځولې دی لیکن د وخت نه په دې تجارت کې دا سه وخت وي چې وخت نه در باندې منځ قضا شي د دې منځ په ټیم کې چې دا څومره ګټه تا کړې ده دا ټوله حرام د مانزه په وخت چې منځ ته چټي ونه کې او په کاروبار کې مصروف پاتې شي نو دغه ګټه چې دا حرام ده یا داسې قسم ګناه واخله چې هغه در نه بازي شوي او مال دې ګټل نو دا قسمه ګناه چې دا په زکات وستو سره الله سړی ته معاف کړي د دې معنا دا ده چې 1 لک روپۍ وي او تاپ کی او شل یا دیرش د منځ په وخت کې وګټلې اواده په دې لکو کې واچولې نو دا لک هم ځان سره خرابې کړې وي خو په دې زکات وستو سره دا لک واړه ټوله پاکې او کيو 1 لک روپۍ ټوله هغه تا پیسې په سود ورکړي او هغه سود 1 لک روپۍ راغلي یا ستاد شرابو دکان وی او دا ټوله پیسې ستاد شرابو ګټي یا تد عصمت فروش د خزو لین دین کې نو د دې دا ټوله ګټه چې دا ستا پلیت او مردار او حرام ده دا قسمه ګټه نه ک 2 لک زکات او باسي بنیاد د پیسو نه پاکي ما په خبرو پوهیږي 1 لک کې 1.5 روپۍ پلیت رااله نو په زکات وستوبه 1 لک روپۍ پاکش او 1 لک د لک ټوله پلیت او مرداري دي نو دا غینه 2% خو پرې دا چې 10% ته وباسي نو عموم د دې 1 لک بنیاد نه پاکي عزیزانو د موجوده حکومت نظام د زکات متعلق چې کوم دی د دې حقیقت وګورئ د دې بنیاد پلیت دی دوی کال پس بینکونه دا هغه اکاؤنټونو جانچ پړتالو کی چې کوم اکاؤنٹ باندې د حکومت سود لګیدلې د حکومت سود په 2 قسمه اکاؤنټونو یو فکس ډیپازټ باندې لګیدلې یو سیوینګ اکاؤنټونو باندې لګیدلې نو کال پس چې حکومت 9% مالک کے مال تور کئی نو هغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات او 15 بیا مالک لور کی تاسو خیال را اوس مالک زکات ولی ونشو زکا ونشو چې تا سره 100 روپے پس چې ته 2.5 وباسي نو د دې 100 نه به وباسي 2.5 به ته
د دې سلو نو باسي او تعالی درکړي حکومت 115 روپے نو پتا د دې سلم زکات پاتې شو او په د پاسه دغه 50 در باندې پاتې شو نو د مالک غاړم نخلاصي اته ورځو کې واجی ته مې الکه زکات مکات حساب دې کړې ده نو ماته وی چې په ما زکات خو نه کیږي مال ولې ویل حکومت را نه کټ کو کړ مال کور دې په دغه اجران شچ دا تا کړې ده او حکومت در نه کټ کړه په ظلم دی ګوره ستا زکات نه دی شوی هغه ستا په ذمه پاتې دی ول 2.5% مال 2.5% دا هغه اونیمو نه کټ کړی دي چې کوم اونیم حکومت سود درکړي ستا د سلو نه 2.5 نه دي کټ کړی اوس خدای پوهیږي چې تاسو په دې خبره پوهیږئ کنه خیال مې نه راځي پدغه کې چې زکاتونو والا پسې وګرځي چې لکه دا میاش کې دا خزه ما پسې راتلې وي چې مولا صاحب هغه زکات والا زکات رانه کومال خورې زسو ورشه زکاتونو وزیر پسې ګرځایا په سیکرټری پسې ګرځایا په ممبر پسې ګرځو مونږ دې خبرو سره څه حکومت چرته د دې جانچ پړتال مکړو چالکت ما د زکات مشر کړي ل 7000 روپے 1.5 روپے په درې میاش تاله دا تور کې چا چوک سوک ور پسراله او د بارډر صوبیداری دا غوته پر رجستر لگاواو درې میاشتې پس رجستر یو څه چوغورږي دومره غوته والا ولا مې پیسې ور کړی او ساغه د اکبر باچا لټان ور پسرازي او غوته له باټره تاسو ته چې دا ګوتا د چا دا او د چا نه دا خو بس چې څوک څنګه واله شوغه سي واله ار علاقه کې دا ویر ګډ تاسو وايي په ایمان چې پښو د غوخه څوکیدار کې دی شي پښو دوی پخپلم پښوګانی دی او د غوخه څوکیداری او بیا پیشوګان د غوخه څوکیداران کړي د دې سیستم دا نو پکار ما ته ویلې چې ترای خور ک منی خوینا مال رای می دادا چې پیشو د غوخه څوکیدارا کوامه د داسې خزه زوی لازت نه ګورم په دې ملک کې چاغله دولت ورکه ورته چې دا په دې غریبو تقسیم کو دی به ټول تقسیم کیو ځان لبه پکې سفرې نه دي دا نشته نو پیشو د غوخه څوکیدار کوامه سرکاری مجسټریټ په مقرر کړي سرکاری تحصیلداران په مقرر کړي اره علاقې ته دی ورزي او دا علاقې ټول خوار غریب دی راغونډي یو تحصیلدار دی په باندې دا پیسې تقسیموي تاسو غواړئ چل دی وای ګوربمیرو سگ وزیرو موش دربانی کناد ګوربمیرو سگ وزیرو موش دربانی کناد ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند وی چی پیشو دا وخی بادشاہی او سپی وزیر وی او مگئی څوکیداری پیشو دا وخی ډیره پروت ته پیشو ته راځه ترور ته د غوخه څوکیداری کا او سپیتاوی چې ته د غوخه وزیر شو او مګه توای چې ته د غوخه څوکیدار دوی درې واړه بچ چل کوي ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند دا درې واړه والله د غوخه بیړه تباکی چې چالتی کم پرې ټیکا زمونږ دا جماعت ته تاسو چې پکې مونږ کوي دغه ټول راند دي قرانونه یادای سو کوئی سو کو استادان دي حافظان طالبان
دې بالا مانای کې تپوسو کوي د اړندو ګډو نه چې تاسو له څوک راغله او جمعات له زکات در تراوړي چا ویلي دي چې دا اړند دل توسيږي چې دی له هم څور یو ځل مدل ته د جمعې مونږ کې ویلو نو دا زکاتيانو بیا ما په سره منډه ولې چې جمعې خو ورکو او جمعې خو ورکو څه خبره ما خو نه دی یو ځل یو نری غوندستان مې ورته واله سیکریټ ټول په ټوپونو چې دا څه چل شي داغه ذلیل او رذیل نظام د استاد عمل